السلام علیکم مرګرو نوید دانش یم د مولانا محمد اکبر حقانی صاحب یو بل ویډیو مې راوړې ده. مولانا محمد اکبر حقانی صاحب د قبر ذکر کوي. وایي په قبر کې چې مونږ کېښودی شو زموږ سره به څه عمل کېږي، زموږ سره به څنګه حساب کتاب کېږي. چونکې مونږ مسلمانان یو، زموږ د عقیده ده چې په قبره کې به مونږ ژوندي کېږو، زموږ سره به هلته حساب کتاب کېږي. نو دغه ویډیو ورسره تاسو وګورئ او مخکې شیر کړئ. چې کله سړی وفات شي کنه او دې قبر کې کیږي او د سره کله حساب کتاب شروع کیږي او د کې ژوند راشي، نو دې چې وګوري نو په د وخت د مازدیګري هر ټیم چې تاسو مړی ښخ کړئ، دې چې قبر کې وګوري نو په د به وخت د مازدیګر ټیم دی. د انور به داسې مخامخ شي، داسې حال کې به لکه د انور چې پریوځي، په داسې حالت کې به دته دا ټیم مخې ته شي. دی چې د مانځه عادت وي که نه، منځونه اهتمام یې کړی، دی به وایي ما پرېږدئ زه مونځ کوم، زما نه د مونځ وخت ما پرېږدئ زه مونځ کوم. هغه د انور غایب کېږي. نو چې سړي مستقل د مازدیګر مونځ په کرکټ کې پرېښودی، ده ته پته لګي چې دا زما پرېږدئ زه د مازدیګر مونځ کوم. ما ته پته شته نه، د مازدیګر مونځ په ژوند کې کړی نه، نو څه به وایي چې ما پرېږدئ زه مونځ کوم. دی چې وګوري نو دی به وایي ما پرېږدئ زه مونځ کوم. هغه د نور رانه غایب کېږي، نور رانه غایب کېږي. علما وایي چې په ده به ولې وخت د مازدیګر وي، لکه د مازدیګر دا وخت ده ته ولې مخې ته شي. علما وایي دې وجه دا ده که نه چې کله مسافر سړی په لاره روان او سفر کوي، نو چې دی وګوري چې دا نور د پریوتو شي یا دا وخت د مازدیګر شي، نو د سره اړه کې یره پیدا شي. مسافر ډیر پریشان شي، یاره وایي شپه به کم ځای تېر، شپه را روانه ده، شپه به کم ځای تېر. مسافر ته دا ټیم ډیر ګران پریوځي چې ماښام شي. نو دم یو سفر کړی دی، د یو عالم نه بل نوي عالم ته تللی دی، نوی خلق دی، نوی ځای دی. حقه د مازدیګر ټیم پې راغی چې څه به اوس کېږي. نو دنیا کې چې په سړي د مازدیګر ټیم راشي او مسافر یو د شپې ځای نه نو څه حالي. نو قبر کې یو نوی مخلوق دی او نوی ځای دی او په د وخت د مازدیګر راغی چې د ده به اوس څه حالي دی. نو ځکه ورته الله دا وخت د مازدیګر راغی، بس سمدستي وله فرشتې راشي. احادیثو مبارکو کې راځي چې دا رشته دار ته واپس کېږي نو فرشتې ورته راغلي. ستا راوپس کېدل دی او فرشتې راتلې، ستا راوپس کېدل دی او فرشتې راتلې. ډېر د یرې منظر دی، ډېر د یرې منظر. الله دې زموږ حفاظت وکړي، بس الله دې موږ ته آسان کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دفن کو، سعد رضی الله تعالی عنه. صحابه ورته وی تسبیح ووایه، سبحان الله ووایه، بیا ورته وی الله اکبر ووایه. صحابه ورته د الله حبیبه ناشنا کار دی نن وکړو. نه هم چې دې څنګه قبر کې کېښود او تاسو یې قبر برابر کو، نو په ده دا قبر راتنګ شو. ما ځکه ووایي چې سبحان الله ووایه، تکبیر ووایه، الله اکبر ووایه، په ده قبر راتنګ شو. او دا هغه صحابي دی سعد رضی الله تعالی عنه چې دی وفات شو او 20,000 ملائک د ده جنازې لراغلي، او 20,000 ملائکو د ده په جنازه کې شرکت کړی چې د ده جنازه کېدله، او 20,000 ملائک راغلي و د ده په جنازه کې وله. بیا هم قبر راتنګ شو. نبی علیه السلام سبحان الله ووایه، تکبیر ووایه، تکبیر ووایه. نو علما وایي چې دا قبر راتنګېدل یو ځل شته، دا به یو ځل راتنګېږي بس. خو بیا بعضې علما وایي په نیکانو باندې الله د شفقت دپاره راتنګي او په بدانو الله د عذاب دپاره. خو د قبر به یو ځل راتنګي چې دومره تنګ ځای شي او دومره راتنګ شي، نو دا پختۍ به یو بل کې داسې نه نوځي، داسې تنګ ځای دی او وخت د مازدیګر به یو ملائک په راغلي او حساب به کوي او ناشنا مخلوق وي. دا داسې د وحشت منظر دی قبر، ډېر سخت منظر دی. الله دې زموږ د ټولو د عذاب قبر نه حفاظت وکړي. نبی علیه السلام چې به مړی ښخ کړو، دعا به یې وکړله، وی یا الله دې ثابت قدمه کړي، دې ثابت قدمه کړي. د نه به اوس تپوسونه کېږي ملائک په راغلي، یا الله دې ثابت قدمه کړي.
دې تپوسونو کې ټینګ کې الله ته استقامت نصیب تا چرته رور باره کې دا فکر کړی چې خخې کې یا الله ثابت قدم کړي نن مو سوالات کیږي او زما پکې اس وس نه رسي د هیچا وس هم نه رسي اول تپوس پکې من ربک رب دې څوک عبادت به دې د چا کوو عبادت به دې د چا کوو دی به وایي عبادت خو به مې د رب کوو د خپل رب په دې شکر دی چې خدای مسلمانان پیدا کړي او غیر الله تم سجده نه ده لګوي او د الله نه علاوه هم تندې چاته نه دی ټیټ کړی انشاءالله دې تپوس کې به کامیاب انشاءالله خو دویم او دریم تپوس کې به لګن خلو نو الله دې مونږ آزاد کړي بس دویم تپوس پکې ما دینو که دین دې سو هو ته په کوم دین باندې وي دین درته خپل معلوم دی نه چې دی وایي چې دین زما اسلام ای به چې وجود ته دی وګوره په اسلام برابر دی وجود وګوره وجود وګوره ته برابر دی نو چې ته ځان ته وګورې نو ستا وجود به برابر وي چې په ګیره کې تا ډیزن کړی که نه او ته ځان ته وګورې چې ما دین که دین دې سو یا خدایا څه جواب به خدای له ورکوو په دغه ځای کې به جواب څه ورکوو چې د دین باره کې تپوس وشي او موږ په ګیره کې ډیزن کړی وی به چې دا د چا دین و هم ته ځان ته وګوره دا دین د چا و دا ته په کم دین وي دا تا ته کم شریعت ښودلی و دا د کم پیغمبر سنت و ته وګوره ځان ته برابر یې په کم دین باندې مړ وې په کم دین به پاسې نو دا کم دین دی چې مونږ ګیره کې ډیزن وکړو د 1,24,000 پیغمبرانو سنت دی او مونږ پکې مذاق اړو کو چې د قبر کې تپوسو کې چې ما دینو که دین دې سو شکل و صورت برابر دی په دین نن مونږ ټولې د اغیارو طریقې راغستې دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکلي سنت هم پرېښودي بل تپوس به کوي ماذا تقول فی حق هذا الرجل دې سړي باره کې څه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته وایي د باره کې څه وایي ته به ووایي چې دا زما پیغمبر دی چې ګیره په مخ نه اوبه وایي چې ګیره نه څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر دی څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر دی ډېر ګران تپوس په نښتې به یې او نبی علیه السلام به وي یا الله ثابت قدمې کې یا الله ثابت قدمې کې یا الله ثابت قدمې کې هلته به وایي وګوره دا د پیغمبر و او شکل صورت برابر و نه شکل خو مې نه دی برابر چې د قبر کې به څه جواب د الله د رضا دپاره په دې مخونو ښکلي اوږدې اوږدې ګیرې راپرېږدي اوږدې اوږدې ګیرې سوال درته کوم منت درته کوم د ګیره چې د موټي نه کم وي که نه دا ګیره نه ده بس په دې دوکه کېږه مه چې ما ګیره پرېښودې د یو پیغمبر ګیره هم داسې نه وه تا ته به وایي ته د کوم پیغمبر په دین وي د کوم پیغمبر دین و نو د الله د رضا دپاره موږ هسې ګیرې پرېښودې دي خو چې لږ یې اوږدي موټي ته یې راورسو نبی علیه السلام به وي خالف المشرکین د مشرکینو مخالفت کوئ خزم امتیانو وی څنګه یې کوو وی اوفر اللحا وحف الشوارب بریتان کټ کوي او ګیرې اوږدې کوي دا د یهودو